د خان کلیک چینل درنو لیدونکو تاسو سره یو تازه خبر شریکوم چې مفتی عزیز الرحمن د مدرسه منظور العلوم لاهور مدرسې مفتی د میاوالی پولیسو گرفتار کو. په خپل خبرو کې سویل دي چې ولې هلک سره بدکاری کوله. ټول معلومات هم دلته وګورئ. درنو دوستانو، مفتی عزیز الرحمن چې څو ورځې وړاندې د هغه یو څو ویډیوګانې په سوشل میډیا باندې ډېرې زیاتې شیر شوې چې هغه پکې یو هلک سره په بدکاری لیدل کېدو، چې بیا همدغه ویډیوګانې په سوشل میډیا باندې دومره وایرل شوي چې تر پولیسو هم ورسېدې. ډیرو خلکو ورته د سخت سزا غوښتنه کوله، خو بیا ډیرو مولیانو دفاع هم کوله چې خیر د انسان نه غلطي کیږي. خو د لال مسجد خطیب مولانا عبدالعزیز صاحب ویلي چې په ویډیو کې داسې نه ښکاري چې مفتی عزیز الرحمن ته د نشه ورکړل شوي وي، بلکې هغه روغ جوړ او په دې کار کې شریک ښکاري او سخت سزا ورته ورکول پکار دي. مولانا عبدالعزیز ویلي دي چې په اسلام کې یو سزا داسې هم ده چې مجرم دی د امارت نه وغورځول شي. نو زموږ مطالبه ده چې مفتی عزیز الرحمن د هم د مینار پاکستان نه راوغورځول شي. مفتی عزیز الرحمن د صابر شاه په نوم باندې خپل یو شاګرد سره څو ځل بدکاری هم کړې وه. صابر شاه د سوات اوسیدونکی دی او په لاهور کې په همدغه مدرسه کې سبق ویلو. چې کله هغه د ناروا زیاتي نه ډېر تنګ شو نو د مفتی نه ویډیو وکړله او په سوشل میډیا باندې بیا دغه ویډیو اپلوډ کړه چې د هغې نه پس مفتی عزیز الرحمن تښتېدلی او هیڅ پته یې نه لګېده. د لاهور په مختلفو ښارونو کې د نیولو لپاره پولیسو کوششونه شروع کړي، خو بیا هم دا گرفتار نشو او داسې ښکارېدل لکه دا چې د ځای نه تښتېدلی وي. نو بیا د میاوالی پولیسو دا په میاوالی کې نیولی دی او میډیا ته یې مخامخ کړی دی چې ځینې تصویرونه هم په سوشل میډیا باندې ډېر زیات راغلي دي. تاسو ته په سکرین باندې هم ښکاري. کله چې صابر شاه دغه ویډیو وایرل کړه نو خپله هم سوات ته تللی و او ځان یې پټ کړی و چې بیا هغه هم پولیسو ځان سره راوستی دی او د واقعي د مکمل تفصیل یې ترې معلومات اخیستي دي. هغه دا هم ویلي دي چې مفتی ماته امتحان کې د کېناستلو اجازت نه راکولو، نو زه یې همدې کار ته مجبوره کړم او 3 کاله یې په ما باندې زیاتی وکړو، خو بیا هم ماته مخه نه راکوله چې زه علم وکړم. نو د مجبورۍ نه مې داسې کار وکړو او ویډیو مې وایرل کړه. د دې مفتی یو څو نورې ویډیوګانې هم شته چې په سوشل میډیا باندې هغه هم د دغه ویډیو نه وروسته شیر کیږي او خلک یې نور هم غوسه کړي دي. قدرمنو، دا وه د خان کلیک چینل یو تازه ویډیو او تازه خبر چې تاسو سره مو شریک کو. له نورو تازه معلوماتو لپاره زموږ چینل خان کلیک سبسکرایب کړئ. تر بیا مو په لوی الله سپارم. د الله په امان.